سلامونه ونیکې له مې هیله دا چې روغ جوړ صحتمند خوشاله اوسئ. 2 ورځې مخکې د جناب محمد یعقوب مجاهد د وزیر دفاع خبرې په تاسو ټول اورېدلې. دوه نظریې دي. بعض خلک فکر کوي چې دا ډېر تقوادار دی، روغ دی، صحتمند دی، خوشاله دی، ګیره غټه ده، پګړۍ په سر ده، خسته لباس اچولی، واسکټ ده، لنګوټۍ ده او لارې کوڅې هم نوې بندې کړې. دا د دې خاطر باندې ډېر ښایسته وزیر دفاع دی او یوسف مخه دی، بدر جمال خاپیری دی. دا به ټول در سره ومنم، بالکل 100% نمبر زه ورکوم، تاسو هم ورکوئ. اوس راځو د یو عام افغان په صفت د دې خبرې ارزو. ښایست، پګړۍ، سنت دا ټول یو طرف ته کېدو، خبرو باندې خبرې کوو. محمدي صاحب پوښتنه کوي وای تاسو دا بارود له کوم ځای اغوستل؟ وای دا بارود موږ نه پاکستان نه اغوستل، نه ایران نه او نه روسیې نه. دا بارود موږ په خپله جوړول. هغه ملګري اوس هم دغلته چېرته وای ناست دي، دا بوشکې او دا بارود موږ خپله جوړول. نو وزیر دفاع صاحب وای دروغ وایه، په شرع روغ وایه. نو دا خو کوم تخم نه ده چې ویې کړې د اپیمو غوندې را خرڅ کوي بیا، او نه دعا ده چې ویې کوي او خدای در باندې راووري. نو دا خو اغوستل غواړي، دا جوړول غواړي، دا د کیمیاو میلاب د دې نه یو بارود جوړېږي. نو دوی کو انجینر ته ضرورت دی، کیمیست ته ضرورت دی، او دا د پاکستان نه، د چین او د روسیې نه بغیر خو تاسو په مدرسو کې دا نه دي لوستي. تا په خپل خبرو کې ویلي چې ما زده کړې نه دي کړې عصري. نو په قرآن او په حدیث کې خو فرموله دا نه لیکلې چې بارود به څنګه جوړوي. خو دا خو د پاکستان نه چې څوک فارغ دي، د چین او د روسیې نه تاسو ته راوړي، تاسو ته درکوي په شمشتو کې، په اجکیم کې، په کارخانو کې، په کراچۍ کې، په ناګومان کې، په بیت آباد کې او په کوټه کې تاسو ته شوراګانې جوړې کړې، ټریننګ سنټر درته جوړې کړې، هغې نه به درکړې سي فوري راوړې. په افغانستان کې مو انفجار کړي. ولې خلکو ته په سترګو کې خاورې ورشیندي او فکر کوي دا ټول چې ناز دا ټول چاپړوسان دي راوښتي وو. زنده‌باد، مرده‌باد، ډېر ښایسته خلک در سره مینه لري. یو هم د سړي زوی نه و چې تا ته ووایي چې دا دروغ وایي، دا دروغ مه وایه، خدای خاطر وکړه، ږیره دې هم پرېښې، پټکی دې هم په سر کړی، ووایي له پاکستان هم اخیستل، امریکا هم پرې وهله، بس جنګ و هر څه مو کول، موږ به در سره منلي وای. نو دومره دروغ د څنګه ویلې؟ بیا یو سړی پوښتنه کوي وایي که چېرته ته یو عادي افغان په صفت فکر وکړې چې ستا لور مکتب ته لاړه شي، ډاکټر شي که نه شي، خو تا به هغې سړي ته دا ویلي وای چې دا سوال زما مربوط نه دی، ته د تعلیم وزیر نه، د لوړو زده کړو وزیر نه دا پوښتنه وکړه، ما نه د فوج او د بیرغ پوښتنې وکوي. ته بیا ورته وایې چې دې کې زما وسه نشته، نور خلک به ځواب درکړي. یعنې ته دومره لاچاره یې وزیر دفاع، بیرغ پوښتنه درنه کېږي، وایي دا مسلې دومره وړې دي، دا دومره غټې مسلې نه دي، وروسته به ښه شي. یعنې فکر کوي چې دا ولس ګونګ دی، ړوند دی، او فکر کوي دا ټول واښه خوري، صرف ته په کراچۍ کې دال خوړل دي. خدای ته وګورئ، په حسن باندې وطن نه ساتل کېږي. کني نغمه به راوغواړو، غزل سادات به راوغواړو او دغه ګلپاڼې به راوغواړو. وطن په خبرو، په استعدادونو ساتل کېږي. هیله ده یوسف مخیا چې بیا کله راځې صحیح منطقي خبرې کوه چې دغه پاتې چونو ته څه در پاتې چې تا سره د باس کول دپاره توان ولري.